جنگ آسان کار ده سره به وهوی میړانه ژمنتیا جرأت په دې کې ده چې راسئ چې سوله او دلته زه بیا وایم دا نااعلام سوی جنگ د پاکستان موږ مقابل کې ختم سي پای ته ورسیږي و چارواکو ګاونډي دا سیاست درته ګټه نه کوي برته ویسنجوي پخوا افغانانو به په جنگ کې ګټله په سیاست کې یې بایلودله نن داسې ولسمشر نه لرئ چې په بین المللي سیاست کې یې بایلي نړۍ مې قانع کړې چې سوله ومني خو سوال دا ده وتل به تاسو پاکستان قانع کوئ سئ تاسې قاچاقبران قانع کوئ سئ تاسې توریستان قانع کوئ سئ چې د افغانستان آبادي عزت او یووالی ومني په څه حق باندې د پاکستان چارواکي په دې ویاړ کوي چې تاسې د مذاکراتو میز ته وړي راسه لوی قندار که هر ځای د لوی قندار لوی ننګرهار لوی هرات مرکزی افغانستان لوی شمال د افغانستان بدخشان هر ځای کې تاسو لاس کېدئ راسئ مذاکرات وکړئ که ما او د افغانستان ولس تاسې 100% امنیت ونیو لاس مې پرې کوئ سبا مې له دې چې نه وشړئ د سولې کاروان ډېره ښه ده تاسې ما ته احوال ولیږه په یادم دي وایي 4 بجې راسه کابینې غړي دې به نه یي په کوټې کې در سره نه وینو په سټیډیوم کې در سره نه وینو په لویې لارې در سره وینو په یادم دي نه زه در نغلم نو هیله مې ده چې پس له دې نه مېرمنې ځوانان د سولې کاروانونه کوټې ته لاړ سي له طالبانو نه پوښتنه وکړي چې د چا په استازیتوب غږېږي ورنه پوښتنه وکړي وایي ولسمشر د افغانستان سره خو موږ هر وخت کېناستی سو ولې موږ سره نه کېږي چا باندې غواړئ د غواړئ له چا نه استازیتوب وکړي موږ ټول یو افغانان یو او باندې چې څوک د بیا پوښتنه درنه نه کوي چې له کوم کلي نه یې خو داخل د افغانستان کې څوک درنه پوښتنه کوي ورسره شجره باسي او زه فضل د خدای له ښه مرغه یا له بده مرغه نه یې ټول په شجرو مپېږم یو قصه درته وکړم لږ څه وخواندم زه بنګال کې وم یو لوی د برق د تولید قرضه وه د نړیوال هلته چا باور نه کوو چې زه افغان یم ویل حتما پاکستانی یم ځکه چې موږ له سپاسې کې د ملګرو ملتونو شي نو ما نه یې پوښتنه وکړه پښتو باندې پوهېږم ملو پښتو باندې پوهېږم 2 ساعته تېر سو 2 نفر یې راوړل د پکتیکا لونګیو سره ما سره کېناستل وایي څوک یې ما ورسره شروع کړله پس ته لاړل هندوستانیان ته یې ویلې دا رقم دا شجرې چې دی پوهېږي په خدای که په پاکستاني په 100 کالو کې ورباندې پوسې راسي